السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. صدر امین یم. تاسو لپاره مې یو ویډیو راوړې ده. اول دا ویډیو وګورئ بیا به پرې خبرې وکړو. پرېږدي زه دغه ما کماله چا 20,000 راکولې زه ما پرېږدم. زه تا ته 20,000 درکوم ته قسم وکړه چې ته پرېږدي دا اوس دستي ملا راواخلو تا به بیرته په تا هغه کو زه دا اوس پیپال راولېږه تا ته 20,000 درلېږم. ها که 20,000 ما ته راشي زه بیا په دغه باندې درلېږم. قسم مې وکړه قسم مې د الله په نوم وکړو خو بیا دې دروغ ما والله په بالله درلېږم خو بیا ته به هم زه تا نه دسخط اخلم د امریکا محکمه کې د هر شي په محکمه کې چې ته به نور دا کارونه نه کوې چې چېرته دې وکړل ته به 50,000 بېرته ما ته جرم راکوې. ملا زه دا اوس راخلم زه د پیپال ما ته راولېږه زه دا اوس درته لېږم. 100,000 زه تا ته دا اوس لېږم پلا قسم کوم قسم. خو زه به د تا آی ډي کارت پاسورډ زه به ټول اخلم چې کله تا وکړو زه بیرته درپسې دعوه خوشي کوم ویډیوګانې به دې بندوي سایټونه به دې بندوي په ټیک ټاک کې به دې اصلاحات راولې زه بیرته درپسې بیا د دې ځای نه هغه نیسم محکمه کې خلک درپسې نیسم. ما خو ټیک ټاک نه پرېږدم بلکې دا ویب سایټ به پرېږدم. ټیک ټاک دې وکړه په حجاب او په هغه کې به راځي چې اسلام ته ضرر د تا لاسه مونږ ته راونه رسېږي هغه ونه کې زه تا ته قسم کوم روژه مې هم ده 100,000 زه یې تا فور خلاصوم چې ته وایې زه قرضدار یم چې په پاکستان کې دومره نر نشته انشاءالله په افغانستان کې شته. وایي ته خو ډېر مالدار شوې. وایم دا اوس دستي پیپال زه ملا درته راخلم پیپال در راولېږه دا اوس دستي لایف به نه بندوم زه تا ته د تلیفون نه مې درلېږم. خبره خلاصه ده. خو ته به د پاسپورټ آی ډي کارت کوم ځای کې چې ژوند کوي دا ټول به ما ته کوي چې کله هغه شي زه به د امریکا څو دانې غټ غټ کسان به راخلم چې ته به دا کار ته نور ادامه نه ورکړې شروع به وي. پیپر ساین کولی شم آی ډي کارت نشم درکولی. پتا کې کنه هغه دی کنه ګوره پتا کې اوس مشکل دی ګوره خو د یو کار قانوني نه سکیم کېږم نه زه سکیم کېږم نه سکیم چې شو ته وایي وجلی خو زه درته وایم ته وایې زه قرضدار یم د قرضدارۍ په خاطر مې زه دا کوم. په امریکا کې 100,000 هیڅ شی نه دی هیڅ شی په یو میاشت کې په یو میاشت کې قسم په خدای د ما ملګري 100,000 پیدا کړي چې بیا ته وایې چې دومره نر نشته زه دې دا قرض خلاصوم دا اوس دستي رایټ ناو خو زه به دلته کسان رااخلم ته به هم توبه وکړې ووایې به چې د ما قرض خلاص شو ویب سایټ به دې هم بندوي یوټیوب دا شیان به دې هم بندوي ټیک ټاک دې وکړه ټیک ټاک دې ډېر صحیح وکړه ډېر په اسلام په جامعه کې ډېر د هغه په جامعه کې چې موږ اسلام ته ضرر راونه رسي والله د زړه نه هلکان نه وایم قسم کوم لمونځ درې دا اوس کوم زه دا کار کوم. خپل بینک اکاونټ مو وښایي چې ستا سره 100,000 روپۍ ډنبېشت دی. ودرې تا ته بینک ما بینک ګوره زه درته بینک وښایم زه چې زه پښتون یم زه یو افغان یم د ما دا نه خوښېږي د ما بینک ده تا خولۍ د ما والله زره دا دي او زه تا ته نور دا ګوره دلته دا اوس دستي زه درته پیپال دې راولېږه دا اوس دستي زه تا ته دا 9,000 دلته درته ښایم په پیپال کې. خو ګوره ما درته وویلې چې زه کوم زه یو مسلمان یم روژه مې نیولې زه تا دا قرض خلاصوم او ته به هېڅکله بیا داسې کار نه کوې ته به د توبه وکاږې ته به د ویب سایټ ټول ویډیوګانې بندوي ریموف کوې به بیا به دلته راځې ما او تا به دلته هغه کوو هېڅ خبره نه ده که په ټول پاکستان کې دومره نر نشته زه یو پښتون یم د مونږ د پاکستان پښتانه د مونږ خپل افغانان دي هېڅ خبره نه ده مونږ تاسو ټول یو صحیح ده ګلالی دې دا کار بند کړه. اوکې چې راشي بیا به بند کړمه څه رقم چې راشي بیا چې یو نر راشي نر څه رقم نر تاته پکار دی ما سره څوک 10,000 دغه وکړي هغه بندومه ټول دلته ما دلته مونږ ته ټول لیکي دا زه پیسې ورکوم زه پیسې ورکوم لیوالداره کسان سیټس پس کسان هم نه لیکي لیوالدار کسان لیکي ویزې پیسې ورکوم دا ټول دلته مونږ ته لیکي ویزې ورکوم دا لیول دغه 40-50,000 په خپل هغه باندې مصرف کړي دي په ټیک ټاک باندې 10,000 نو چیرې قسم دې تا ما ته اوس ستا خبره وکړه اریجینیټ ته دغه منظرې نه زه درته خبره کوم اریجینیټ ته منظرې پلی کېږي ګیلکسي ورته پلی کېږي هر څه دا ورته پلی کېږي تا ته پته ولې چې دوی پنشمنټونه کوي ما ته ګفټر دغه دلته ګیلکسي پلی کوي راشي ما ته واتساپ پنشمنټ ورکوي زه درته بیا
دا ټیک ټاک ته دغه درته پلی کوم ما چرته نه ده کړی ګوره دلته ګوره د ما پسې ګوره د ما غټو غټو ګفټرانو دا د ما پسې زنګونه وویل مسیجونه یې وکړل باثبوته خلک دي ټول وی چې مونږ ورسره ودرېږو ما نه پرېږدي درته 1000 نفر دلته ماته ناست دي ما نه پرېږدي خو د تا دا کار ته وکړه ما درته وی چې زما قرضه ختمه شي زه بیا په ویب سایټ باندې څه کوم ما ته قرضه دې زه دا اوس خلاصوم که نه وجلی ته به خبر پوهېږي که نه دا اوس رایټ ناو لایف نه بندېږي تا ته پیسې در رسېږي خبره خلاصه السلام علیکم ماما وعلیکم سلام جګره ماما ته خو احساساتو کې ډېر راغلی اول دې نه زه دا پوښتنه کوم زه امریکا کې یم ښه ته چې چا قرضدار یې زه هغه کس ته قرض ورکوم چې 20000 دی چې هغه پروف ماته راکړه آی ډي کارډ دې هم نه غواړم چې ته یې ماته آی ډي کارډ راکړه چې سکیم نه شم نه غواړم آی ډي کارډ دې صحیح ده ولې ماته به په کوټ کې پروف راکړی او هغه کوم پروف چې زه غواړم نه د سوشل سکیورټي غواړم نه د پاسپورټ غواړم نه د آی ډي غواړم just talking about your proof دا دی خلاص خبر خلاص شو خو دلته به ګوره دا اروپا او امریکا د دلته غلطي څوک نشي کولی دا خبر نه چې $100 ته واخلې ته به بیا دا کارونه نه پرېږدي ماما زه داسې نه یم ماما زه خپله داسې لارو باندې وتړم چې یوه غلطي ترې وشوه که نه هغه به ټول په محکمه کې ساین کېږي دا به یو ورقه نه وي چې دا به په محکمه کې هلته یو ورقه امضا کوي چې هو زه نور غلطي نه کوم نه هلته به ټکی په ټکی نقطه په نقطه ډاټ په ډاټ به زه پروف هم دغه کولی شم هغه سړو دغه هم درکولی شم دا دغه نه ده که داسې خلکو چې 200 روپۍ ورکولې خلک به دلته په ټیک ټاک کې نه به تاسو کېناستی نه به مونږ ګوره ټیک ټاک کې کېناستل څو دلیل لري ښه چې ټیک ټاک خبره نه ده خلک ټیک ټاک د خپلو مینهوالو دپاره هم کوي خلک ټیک ټاک د شوخۍ دپاره هم کوي زه اول ټوله ورځ کې زه 2 ګیمونه نه کوم زه چې ډېر ستړی شم زه ګیم کوم هلکانو ته معلومه ده چې زه هلکان راجګوم شوخي و هغه ورسره کوم صحیح ده خو ما درته پیسې مو ښودلې دغه ځوان وي زه په امریکا کې یم رایټ نه وي دا هم درته لیږي چې دې نه پاتې شو زه درته لیږم زه درته وایم والکه ته یوه پښتنه یې که د افغانستان یې که د پاکستان یې خو د پاکستان هلته پاکستان لیکلي مونږ در سره ودرېږو ځکه د لر او د بر پښتانه ټول یو دي زه دې دا قرضه زه خلاصوم دغه هلکې ښه صحیح ته به دلته بایکاټ اعلانوي نور به دا کار نه کوي خپل لایف دې وکړه په چوکاټ کې د خپل لایف زم کوم لایف بلم کوي دغه هلک په لیول د 2-3 آی ډي ګانې به لري لیول یو $100,000 نه ډېر په لیول لګولي څنګه د تا په د خیر په کار کې په دې روژه کې تا سره کومک نه کوي صحیح ده که نه خبرې به وشي چې ما هندوانو سره مو کومک کړی ده هندوانو سره له نورو مذاهبو سره مو کړی ده دا خو مسلمانه ده خو یو شی درته زه وایم ماما د دې د خوا بده نه وي دغه د ټیک ټاک پیسې دغه چې کوم دا 20000 وایي ښه دا د امریکا په مقابل کې دا 20000 روپۍ دا په 15 کالو کې ټیک ټاک کې نشي جوړولی خو که دا کار وکړي په کار کې دا نه ده په 3 میاشتو کې دا جوړی دا ښځه د نران ویسې ده په 1.5-2 میاشتو کې جوړې کېږي ولې امریکا داسې نه ده لکه اروپا او لندن غوندې چې کار پکې لږ وي پیسې پکې کمې وي یا پیسې نه وي دلته که نه نو دا په 3 میاشتو کې جوړی خو دا نه دي دا ټولې دغه خبرې دي چې بس ټیک ټاک ته هغه خپل مینهوال او خپل لیولدارانه کس ځان ته جذب کړي والله که دا خبره حقیقت وي زه درته قسم کوم تا ته ښکاري چې دلته جابونه دومره زیات دي چې ما ته دغه زه جاب د دغه نه کولی شم زما د لور به ته خیال ساتې که دلته ستا مور د چیلډ به ساتي زه د چیلډ زما سره پیملی ده چې زما چیلډ کیر ته ورکړه لور دی دا خو اوس غټه ډیل نه ده زه چې یم که نه زه داسې مور نه یم چې زه خپله لور چیلډ کیر ته ماما دا زما 2 لورګانې دي ښه بالکل آدیا 2 لورګانې دي زه فول ټایم کار کوم د دې یوه لور ده هغه هم وړه ده ولې زه فول ټایم کار کوم دغه نه کوم مطلب د دې مور څه کار کوي د دې مور هم کار کوي زه هم کار کوم د دې مور څه کار کوي د دې مور په کور کې ناسته ده وایي ښځه کار کوم خلاص مور د دې مور د ښځو کار کوي او چې زه د ښځو کار کوم هغه بیا دغه دی خو ستا د زوی چې ته په کوم سټیټ کې ګوره ماته د زپ کوډ راولېږه چې ته کوم سټیټ کې ستا لور به 8 له A نه تر Z پورې ټول 100% کیر کېږي دا خلاصه ده خبر ای دلته چایلډهوډ چې دی که نه چایلډ کیر کې ته وړوکی واچوه دغلته ستا به دغه نه زما سره یاره ده دلته خلکو بچي مړه کېدی شي دلته بچي مړه کېدی شي هغه ټول پروف درته زه په کوډ کې در کوم if you want a proof on code I'm ready
ډونټ بی وری کته رښتیا ګوره ما د بیان خبره قرض لري کته شای لري مونږ حاضر چې تاسو سره کومک اے ماما قسم درته کوم قسم په خدای چې دا ډوډۍ شورته وي ډوډۍ خپل لور ځان سره موټر کې کېنه رستوران نه ډوډۍ اخلي ښه رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کورو ته وړي لور به مر سره بیا کارم کولای شي دا خاص خبرې دي زه د قسم کوم چې ورسته بیګا پورې کې ناستم یو ورسته بیګا کما دا $1,000 د لایف نه روانه فصل دی ته پورا نه کړ نو ماډم چې بيخي نشول زه په خپل غوړه په خپل مې ویل چې ونه شي دا غلط دا غره دا اوس پستي راک نو بدل خبرې دی نو بل کار کوم خدای به دا خبره چې دا ماما ولا کده دومره غړ ډیلو سیږي والله که دومره غړ ډیلی بیا په امریکا کې تنا دا ماشوم نه لري دلته په لکها او افغانان خزه ز پیژنم د چا میړونه مړ دي د چا میړونه نشته د درې سلور اولادونه لري هم کار کوي هم وطن ته لیږي هم دلته کورونه اخیستي دي درې سلور اولاد لري هغه هم ساتي په دغه زما سره چې پیسې وي کنه ما چې لومبنې دغه کړې وي ما د افغانۍ د خځې چې د چا سره چې واړه وو ما د هغوی هیلپ کړی وو چې زما خپلې 3 زما د کور رینټ زما سره نه ما د افغانۍ د خور دغه کړلی ما ته ما وایي چې څنګه دي دلته حالات څنګه زه د افغانۍ د خور سره ولاړ یم ما زه د افغانۍ د روډ سره ولاړ یم ما ته نه وایي چې زما څنګه دغه دی زه دلته په ما باندې نه په هر چا باندې ښه وخت راځي بد وخت راځي زما باندې ښه وخت راځي بد وخت راغلی وي که ته پیسې نه لرې مونږ کوشش کوو تاسو سره کومک زه تا ته څه وایم ته که ضرورت لرې لیوري کوه ته نور جابونه کولی شي ته امازون کولی شي لور به دې در سره ناسته وي ته خو په ډرایو کې ضعیفه نه یې زه خپل موټر در کوم والله قسم چې درې نه کم درته زما له ډرایوینګ راتلی زما دلته زما سره کار شته زما له ډرایوینګ نه راځي زما ټریننګ در کوم ډرایوینګ زما سره چې زما سره ګاډی شته د ګاډي دغه نه دی زما له ډرایوینګ نه راځي زما انسټرکټر چې و کنه هغه زما پرېښوم کې ما دا ګاډي دغه ټرک سره جنګولې و او ستا په ډرایوینګ څه ایشو ده ستا ډرایوینګ لایسنس نشته ده که ډرایوینګ د نه زده I don't care if they're trying to piss me off. Like, I don't, because if you want to talking like real if you want real you need the help please talking to me the driving ته ضرورت لري که driving license ته ضرورت لري که training ته ضرورت لري okay nobody هغه د بوای فرند ناس د ماما هغه ورور مازو کې د ترازی ته په دومره زړه خوږی هغه معیشتونه دي عشقونه دي والله که دا دغه ته ضرورت لري بوای فرند نه دی زما خاوند لري نو ستا خاوند ولې سالور نه ساتي ته کار وکړه زستا خاوند د کار وکړي کار کوي زما خاوند د کور خیال ساتي زما خاوند په ارده کې زما خاوند رینټ ورکوي زما خاوند د ګاډي دغه ورکوي ستاسو په شان غټ سړی نه دی 21 years old دی زه 22 years old یم نو صحیح ده لیګل دی کنه کار ته خو مطلب هغه لیګل کار کولی شي ایلیګل خو نه دی کنه ګوره امریکن دی خو صحیح دی نو ما درته زړه بد شو او ما کوشش وکړو چې تاسو کومک وکړم ما تا نه خیر وکړلی نه تا نه دی ما تا نه خیر وکړلی ما تا نه خیر وکړلی موږ تاسو یو ګوره ګیرا زه درته نه ما ته په ټیک ټاک کې یو ځل باندې انفالو کړی چې تاسو ما سره ډیس خبرې کړې بیا ما تاسو فالو کړم ما ته فالو کړی ما پس خلک نه راځي ما خیر وکړلی نه اوس دغه کومه هر څومره دغه پیسې جوړوم دغه دپاره خپل لور دپاره نه زه دلته راغلی ما ته چې د ډایپر ضرورت او ما ته چې د ارس ضرورت نو because I'm not نه ګوره کیرا مون کوشش ما خپل دا کوشش وکړو چې زه تاسو سره د پارټنر په شان ته ودرېږم ما کوم زما ته ضرورت نشته د خیر زه د دې شانتي خلکو د وجې زه خیر نه غواړم زه خیر نه مې هیلپ زما خپل فیملی ته زما سره خبرې نه کوي ما خپل فیملی نه اسم نه دی غوښتلی په ما باندې هر څه وخت راغلی ما خپل فیملی ته نه دلته راغلی ما چې د خلکو نه مې هیر غوته دلته که ما پسې خلک راشي ما ته خپل کوست په واتساپ ښکاره کړم ما نه په واتساپ باندې د چا نمبر ورکړلی زما واتساپ نمبر د چا سره نشته زما د موبایل نمبر د چا سره نشته خجلې ګوره زما سره خپل ویب سایټ کې زه په کوست ښکاره کوم که میمې په ښکاره کوم که هر څه په ښکاره کوم خپل لور دپاره خو خرچه کوم خپل لور دپاره پیسې راغونډوم که ما له خلک بد وایي که ښه وایي زما ته ضرورت نشته د خپل قرض ختموم خپل
په خپل باندې نه مې د چانه نه مې ستانه خیر غوښتلې نه مې د دنه خیر غوښتلې نه تاسو په ما پسې لکه نه وخېږئ دا لومړنی ځای دی چې ما سره داسې کار کوي افغانستان پاکستان زما خدای دې دواړه او خوا کې زما زه په امریکا کې ژوند کوم هر چا سره مدد کوم چې د افغانۍ جنۍ ته زما ضرورت ده زما خپل کور رنټ ما زه په خپل اویک شم ما هغې له هیلپ وکړو ګوره کیرا زه کوشش کوم چې تا ته نه دی تا سره زه کو تا ویلې تا د خبرو کا چې زه تا سره کوشش وکم چې زه تا سره کومک وکم د ما کوم مطلب او هدف نه دی د ما کوم بد هغه نه دی تا ته خجلې ته زړه مې در باندې بدیږي ښایسته جلې او د تا ژوند دی تا ژوند ته خپل ژوند وکړه قربان ته خجلې زه تا سره مشکل نه لرم تا ویل چې زه د پیسو په خاطر ما درته وایي چې زه دا کار درته کوم د یو ملګري په حیث باندې د یو پښتون په حیث باندې چې پښتنه او تاسو دغه وکړئ خپلې خبرې وکوئ ښه زه ښکته کېږم ما که څه ضرورت د پیسو شو زه خدمت کې ما تاسو فرینډان یو بیا راته میسج وکوئ ښه خو زه انسانیت ته پورته شوم زه د یو چا بشریت ته پورته شوم تا ژمنه ورسره وکوله تا ویل که امریکا کې څوک ضرورت وي زه خدمت کې زه ضرورت کې 40 ساعته هر وخت اني ټایم او په هر سټیټ کې شناخته لرم نو زه ښکته کېږم زما خبرې په دې باندې ولګېدې بس تاسو خپلو منځو کې سره خبرې کوئ چې ضرورت بیا تماس کړي ټایګر الله بي ټایګر نه دا خجلې د کیرا خجلې د زی پیژنم ګور نه کیرا د خپل د خبرو کله چې یعنی زه پیسې ما ویل چې خیر زه در سره ودرېږم که طریقه خو بیا د ما سره کومک کیرا ما په دې خاطر تا ته نه دی ویل چې خدای نه خواسته زه تا ته تانه درکم یا زه تا ته بد خبرې کوم ته ما ډیر وخت خیر نه غواړم د خیر د مرګچا د وجه ستاسو رالم د مرګچا زموږ مخکې چې بپورته مبارزین موږ په ټیک ټاک راتلو زه په خپل زما سره چې 100k فالوورز زه دلته بس تاسو راتلم بیا تا ځان فالو کړم په سناپ چات کې په دې کې زه هیڅ خبره نشته ما خلک کان فالو کوي ما خلک دغه کوي فالو کوي ری فالو کوي ما ته خلک دغه واتس اپ فالو خبره ده نه ده ما دغه نه دي خبره نه ده سیده قربان زه ما نشي درکولای هیڅ کولای نشي ما مطلب ته پر چي دی تا ګوره کیرا زه ما دغه نشته نه ما ته پته ده چې تاسو مطلب ستاره غلط مطلب یا صحیح مطلب زه ته چانه هیر نه غواړم زه په خپل باندې اگر پنشمنت گیم په اوکې بس دا خبره یو ځای کو بس پنشمنت گیم دی چپ پنشمنت گیم په خدای قسم دی والله لا حول ولا قوة یو ځای ټول ولا 100 نفر ټریپل دی تاسو د داسې خلکو او داسې ویډیوګانو په اړه څه نظر لرئ خپل نظر حتما په کمنټ کې شریک کړئ هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ موږ تاسو د ملاتړ ډیر قدر کوو